بسم الله الرحمن الرحيم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها. د دې حدیث خلاصه دا ده چا چې د خلکو مالونه واخیستل، د چانه قرض واخیست، قرضونه د خلکو نه راغونډل، خود ادا کولو اراده وا چې دا واپس ادا کوم ورکوم به، او دا کلک اراده وا، نو رب العالمین به ادا کی. د دې انسان د طرف نه توفیق بولور کی. خو کو شرط د خلکو مالونه غیستل په دین ادبانی چې تختم با اندامال بولا هلاکوما زایکوم به د دې انسان نه دل به نور کوما، نو رب العالمین با دا انسان هلاک کی دنیا کی و آخرت کی. پدی با پردے مال ډیر نکی، پدی با عزتمن نشی دنیا و آخرت کی. پردے مال قرض شاخلی نو پدی نیت بے ناخلی چگیندا با ولا زبیرت نور کوم، الله بری هلاک کی، الله بری خوار کی، نور بری محتاج کی مخلوق تا. قرض اغیستل دا ټیک خبره ده، خو چې نیت دا کولو دی وی ګورا. من اخذا چا چې واغیستو اموال الناس مالونا د خلکو، یریدو او اراده کولا اداءها دا غید ادا کولو، اد الله نو ادا به کی الله تعالی عنه د انسان د طرفنا، یعنی توفیق بولور کی دا ادا کولو. ومن اخذ او چاچی واخستو یریدو چاچی واخستو مالونه د خلکو، یریدو اراده کولا اتلافها د هلاکولو د غی، یعنی چې واپس به ول نور کوما دای د مخکینه نیتو، نو اتلفه الله هلاک بکی دی بندلر الله تعالی علیه په دې کار باندې. رواه البخاری او د حدیث امام بخاری نقل کړی دی. من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض. په دې حدیث کې دا مسله ده چې د رمضان میاشتي او چا د رمضان په میاشت کې بغیر د مرض نه او بغیر د رخصت د سفر نه، چې رخصت شرعی اجازت شرعی ورته نشته، یعنی مریض نه دی، مسافر نه دی، او روجه او خړلا څه شرعی عذر نشته، دا انسان کو ټول عمر چرته روجه ونیسی نو د هغه روجي ثواب ته ونه رسیږي کمه چې په رمضان کې خړلې ده، این داغي ثواب ته ونه رسیږي، داغي دومره اوچت ثواب دی. د میاشت د رمضان یو روجه خړل دې ته د ټول عمر روجي به نه رسیږي. من افطر چاچی روجه ما تکړلا یومن یو ورځی من رمضان د رمضان د میاشتنا، من غیر رخصت بغیر د اجازت شرعینا، ولا مرض او بغیر د مرضنا، نو لم یقضی راؤ بنگرزی دغه ثواب عنه د انسان د طرفنا، راو بنگرزی دغه ثواب عنه د انسان د طرفنا. صوم الدهر کله روجا د زمانی ټولی، دهر زمانی ته یو کله ټولی. صوم الدهر روجا د زمانی ټولی. و ان صامه اگر چی روجه ونیسی دا ټول زمانہ. رواه احمد. من فطر صائما او جهز غازیا فله اجر مثله. د دې حدیث حاصل داره
چا پچا باندې روزه ماته وکړو. یو مسلمان روزه نیولې ده د الله سبحانه و تعالی د پاره فرضی ده او یا نفلی ده، تا ول روزه ماته واغیسته، روزه دی پی ما تکړه د روزه ماتي پروګرام دی ولوکو، کور ته دی بوتلو یا تا ور ولېګلا روټۍ د روزه ماتي د پاره، یا یو سړی یو غازی او یو مجاهد تیار کو، اغله پیسې ورکړلې، اغله اسباب د جنگ تیار کړل، نو د هغه عمل کوون کی چې څومره ثواب کی د روزدار او د مجاهد دومره ثواب بردی بندم کی چا چوله تیارې وکړو. من فترا چاچی ابتاره ورکو صائمن یو روزدار انسان لرا، من فترا چاچی روزمات ورکو صائمن یو روزدار لرا، او جهز غازین یا سامان تیار کو غازین یو غازی لرا، فلهو د دې انسان د پاره با مثل اجره پشان د ثواب د دې کون کی وی، چا چې د عمل په خپل کړه دغه په شان دي ثواب به کیږي. رواه البیهقی. من اطاعنی، دی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل اطاعت ترغیب ورکړي چې زما اطاعت وکړي او ما چې باندې څوک امیر مقرر کونو داغه تابعداري هم کوي، دا د الله تابعداري ده. من اطاعنی چا چې تابعداري وکړه زما، پیغمبر علیه السلام فرمایي فقد اطاع الله، نو یقینا د تابعداري وکړه د الله. ومن عصانی او چا چې زما نافرمانی وکړه فقد عصى الله، یقینا د نافرمانی وکړه د الله. ومن يطع الامیر، چا چې تابعداري وکړه د امیر د مشر، چې پیغمبر مشر مقرر کړی یا بل یو امیر المؤمنین مشر مقرر کړی او هغه د ګناه امر نه کوي بلکې د یو جایز کار امر کوي او چای تابعداري وکړه، نو فقد اطاعنی، یقینا تابعداري وکړه د زما. ومن یعص الامیر، او چا چې نافرمانی وکړه د امیر، فقد عصانی، یقینا د زما نافرمانی وکړه. رواه البخاری و مسلم. خدا خبره فکره تر سو پورې چې مشر د ګناه امر نه کوي، ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق، بل حدیث کې راغلی. دې زبانی بس ته